په داسې حال کې چې لوی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې د غزني اوسیدونکي له موټر چلوونکو غواړي چې له ترافیکي وسایطو سره احتیاط وکړي. ترانسپورټ ډېر زیات دی، لکه رخشې سوې، موټرسایکلې سولې، موټرې سولې، په سړکو باندې هم ګڼه ګوڼه زیاته وي، نو بیا د اختر شپې ډېرې زیاتې دا حادثه پېښېږي. او دا د ډرایورانو له تېز چلاوه چې پېښېږي، مطلب د بې احتیاطي چې پېښېږي. له موټر چلوونکو او عامو خلکو څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی خپل ترافیکي مقررات او اصول په نظر کې ونیسي، د هغو مطابق خپل ځانونه عیار کړي او د هغو مطابق سرعت وکړي، اضافهوالی په سرعت کې ونه کړي، یو له بل سره په ضد کې رانسي، مثلا یو له بل سره بې ځایه دوی کې مخ ته نسي. په همدې حال کې د غزني د ترافیکو مدیریت د ترافیکي پیښو مخنیوي په برخه کې له خپلو هڅو او آمادګیو خبر ورکوي. رخصتیو د ورځې لپاره یا د اختر د ورځو لپاره موږ فوق العاده پلان لرو. موږ دغه خپل کنټرولونه یو په دوه اضافه کوو او کوشش مو دا وي چې ترافیکي حادثات کم شي او موټر چلوونکي غلط حرکتونه اجرا نه کړي. د غزني ښار ترافیکي پولیس د ډیری ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د موټرونو تخنیکي ستونزې او له ترافیکي قوانینو بې خبري په ګوته کوي. دوی له موټر چلوونکو غواړي چې اصول رعایت او احتیاط وکړي.